د سالنګ لویه لار د موټرو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو د ټول ګټو وزارت وایي دغه لویه لار به د ورځې په اوږدو کې د اونیو لپاره د تیز رفتار او بار وړونکو موټرو پر مخ تړلې وي او د شپې لخوا به په نوبت اجازه ورکول کیږي. دغه وزارت د سالنګ لارې د تړل کېدو لامل د دې لارې بیا رغونه بولي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سالنګ د لویې لارې تړل کېدل به د هیواد پر صادراتو او سوداګرۍ ناوړه اغیز وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال په افغانستان کې څه باندې 15.7 میلیونه خلکو ته نغدي پیسې یا کوپنونه ویشلي دي. د سازمان د دې کار موخه د خلکو د پیرودلو ځواک لوړول، د خوراکي توکو مرستو ته د اړتیا کمول او د ځایي اقتصاد ښه کول بولي. له دې سره مهاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له 12,000 څاروي لرونکو سره مرسته کړې ترڅو یې ژوند ښه شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې د 2021 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په ټویټر پاڼه لیکلي چې د خپلو هغو همکارانو د دوامداره همکارۍ له امله چې د کډوالو د ژوند، د هغوی د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کړي هرکلی کوي. له بل خوا په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو تل د پاکستاني پولیسو پر ناسم چلند نیوکه کړې او د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت لري.